د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش د سفر لپاره لوبډله اعلان کړه. ګران لیدونکو السلام علیکم. د راشد خان تر کپتانۍ لاندې د درې اړخیزه شل ورځو لوبه لپاره راشد خان ارمان، محمد اصغر افغان، محمد نبی ساخیل، حضرت الله زازی، نجیب الله ترکی، رحمان الله گربز، مجیب الرحمن زدران، شفیق الله شفاق، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، کریم جنت، گلبدین نایب، فرید ملک، شرف الدین اشرف، فضل نیازی، دولت زدران او نوین الحق په لوبډله کې اعلان شوي دي. دغه راز د بنگلاديش لوبډلې سره د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره راشد خان، احسان الله جنت، جاوید احمدی، ابراهیم زدران، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدی، اصغر افغان، اکرام علی خیل، راشد خان ارمان، محمد نبی، قیس احمد، سید احمد شیرزاد، یمین احمد زای، ظاهر خان پکتین، ابصر زازی او شاپور زدران په لوبډله کې اعلان شوي دي. د خوښۍ خبره دا ده چې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې ده. په هر حال د یادولو ده چې تیره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د انډي مولز په مشرۍ د یو ټیسټ ازموینه له لوبغاړو واخیسته چې یوازې 15 لوبغاړو دغه ټیسټ کامیاب کړ. د اصغر افغان په شمول ځینې لوبغاړي خو له هیواده لا تښتېدلي وو او محمد نبی هم ورک و او دغه ټیسټ ورکولو ته حاضر نشول. او د لوبغاړو د انتخاب لپاره چې کوم معیار ټاکل شوی و ګڼو لوبغاړو هغه معیار پوره نه کړ. دغه ټیسټ باید د رسنیو د استازو په مخ کې اخیستل شوی وای، خو کرکټ بورډ پرته له دې چې رسنیو ته ووایي دغه کار یې وکړ. په هر حال په ټیسټ لوبډله کې شاپور زدران ته ځای ورکړل شوی دی چې څلور اوره هم په پوره انرژي سره نشي ترسره کولی، خو بیا هم په هر حال په لوبډله کې د ځوانو لوبغاړو شتون ښه زیری دی. افغان لوبډله به په سپټمبر کې بنگلاديش ته سفر وکړي. د درې اړخیزه شل ورځو لوبو او د ټیسټ لوبې په هکله معلومات د ویډیو په انسکرین کې راځي. په هغه ویډیو کلیک وکړئ او پوره معلومات یې وګورئ. په هر حال تاسو د اعلان شوي لوبډلې په هکله څه نظر لرئ؟ په هر حال تاسو د اعلان شوي لوبډلې په هکله څه نظر لرئ؟ واقعا د افغانستان د کرکټ تر ټولو لویه ستونزه فټنس وه او نن دا په ډاګه شوه. په اعلان شوي لوبغاړي کې یوازې 15 لوبغاړي معیاري فټنس لري. باید کرکټ بورډ راتلونکي کې ورته ډېر پام وکړي. په هر حال دا وه د اعلان شوي لوبډلې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.